السلام علیکم ملګرو. پټرول او ډیزل چې دی او سولر سیستم چې دی نو مکمل طور باندې ارزان کړي دي کنه. قیمت را سره وګورئ چې 100 روپۍ دا ارزان کړي دي ملګرو. دا بیګا چې دی په 12 بجې باندې دا ارزان شوی دي، خو 100 روپۍ ارزان شوی دي کنه. تاسو ته به اوس په 100 روپۍ باندې میلاویږي ملګرو. بیګا نه چې دی د شپې نه چې دی نو پټرول ارزان کړي دي. اول پټرول طرف ته راځم، د پټرول یو ټایم چې پټرول 100 روپۍ ارزان کړي دي ملګرو. له پټرول چې دی نو 2 روپۍ او 7 پیسې چې دی نو دا بیګا د شپې په 12 بجې ارزان کړي دي، او ډیزل چې دی نو 3 روپۍ او 40 پیسې ارزان کړي دي. اوس به تاسو وایئ کنه چې دوی ګرانې نو تقریبا 20 روپۍ ګرانې او 30 روپۍ ګرانې او 40 روپۍ ګرانېږي، او چې کله ارزانېږي نو 2 روپۍ ارزانېږي، 1 روپۍ ارزانېږي. دا عوام له دوکه ورکوي مکمل طور باندې. دا ډیر ظلم کوي د دې پاکستان د عوام سره. که تاسو سوچ وکړئ کنه نو په دې 2 روپو په 3 روپو باندې څه شی کېږي کنه، چې وایي صحیح را ارزان کوي یا چې دی نو مې را ارزانوئ. تاسو چې دی نو دا پاکستان چې دی نو دا عوام چې دی نو مکمل طور باندې غواړئ او مکمل طور باندې دی وایي چې موږ ورته پټرول له ارزان کړو. هېڅ دنیا ته ځان شو کوي، خو په 2 روپۍ او په 3 روپۍ باندې څه شی کېږي چې دا نو بیګا ارزان شوي دي ملګرو. سولر سیستم طرف ته راځو. سولر سیستم چې دی نو تاسو ته پته ده سولر سیستم ارزان شوی دی، خو په پی کیلو واټ کې چې دی نو 28 روپۍ کمی راغلی دی، تقریبا 28 روپۍ کمی راغلی دی. تاسو ته چې اوس د 12 یا 13,000 روپۍ باندې مخکې کومه شیشه میلاوېده نو هغه به تاسو ته په 10,000 میلاویږي. نو دومره کمی پکې راغلی دی. شیشې دا سیستم چې دی مکمل طور باندې صحیح دی، او دا پټرول او ډیزل چې کم ارزان کړل دي مکمل طور باندې تاسو ورته کتلی شئ. سړی ډېر زیات خفه شي ځکه چې په پاکستان کې چې کله دا ګرانېږي نو 16 روپۍ ګران شي، 13 روپۍ ګران شي، او چې کله ارزانېږي نو 1 روپۍ ارزانېږي، 2 روپۍ ارزانېږي. د دې کومه مقصد دی؟ تاسو بیا ګرانوئ ولې؟ خو په وخت باندې یا صحیح ارزان کوئ یا مه ارزانوئ ملګرو. دا چې دی نو نوي ریټونه دي کنه. که چېرته تاسو اوس سولر سیستم یې اخلئ نو تاسو ته به پکې دومره کمی راغلی نو ځان ضرور پوهېږه، ځکه نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو بجلي دغه حالات دی. نو زما ټولو ته دا خواست دی چې د ویډیو د کتلو ډېره مننه، او ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې زمونږ د نورو پښتنو ته هم پته ولګي چې دومره کمی پکې راغلی دی په ډیزل او پټرول کې، او کومه سولر سیستم چې ارزان شوی دی په هغې کې دومره کمی راغلی دی.